دا ډېرې اهمې مسلې دي، ابتدایي مسلې چې د روجې سره تعلق ساتي. کتاب الصیام، صیام څه ته وایي په عربۍ کې؟ روجې ته وایي. په لغت کې او په اصطلاح کې د دې څه معنی ده؟ په عربۍ ژبه کې صوم ویلی کېږي مطلق الامساک ته، د یو شي بندولو ته، د یو شي نیوو ته څه ویلی کېږي؟ صوم ورته ویلی کېږي. لکه هر څوک چې ځان د خوراک نه بند کړي یا ځان د خبرونه بند کړي یا ځان د سفر نه بند کړي، نو د لغت په اعتبار سره دته صایم ویلی کېږي، روجې نه ویلی ده. واقعه د مریم د عیسی علیه السلام د مور قرآن کې الله ذکر کړی ده که نه، سورت مریم کې انی نذرت للرحمن صوما. کله چې پسې قوم راغی چې دا ماشوم ته د کوم ځای نه راوړو، نو هغې دا وایي چې ما خو د رحمان ذات دپاره منښته کړې ده د روجې. دا څنګه روجه ده؟ فلن اکلم اليوم انسیا، زه به د چا سره خبرې نه کوم. نو دا هغه لغوي روجه ده چې ځان یې بند کړی د څه نه؟ د خبرو نه. په شریعت کې روجه څه ته وایي؟ التعبد لله تعالی، د الله عبادت کول، بالامساک عن الاکل والشرب والجماع، د الله بندگی کول په دې طریقې سره چې یو سړی ځان بند کړي د خوراک او څښاک نه، د کوروالي نه، او دغه شان د هر هغه شي نه چې روجې پې ماتیږي، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، نور د سحر د راختو نه د نور د ډوبېدو پورې. دا تعریف به بیا څوک ووایي؟ شرع کې روجې څه ته وایي؟ پښتو کې هېڅ خبره نه، د الله بندګي کول په دې طریقې سره چې ځان بند کړي د خوراک څښاک نه، د کوروالي نه، او د هر هغه څه نه چې روجې پې ماتیږي د سحر د راختو نه تر د نور د ډوبېدو پورې. دا په شرع کې روجه ده. بیا په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده چې د رمضان د میاشتې روجې نیوه دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. په دې باندې د مسلمانانو څه ده؟ اجماع ده. او په دې باندې هم اجماع ده چې د رمضان د میاشتې د روجو نه علاوه نورې روجې په مسلمانانو نه دي فرض، سوای د څه نه؟ نه رمضان خو شو، سوای د نه اخو رمضان کې حسابېږي چې یو سړی منښت وکړي او په ځان یې لازم کړي. نور د دې نه علاوه داسې روجې نشته چې هغه په ده لازم وي، یا کفاره شوه، لکه یو سړي داسې کار وکړو چې په هغې کې کفاره روجې نیولي، دا بیا په ده لازم دي. نو روجه خو یا د رمضان د میاشتې لازم ده، یا هغه چې منښتې سره لازم شي، او یا هغه چې کفاره وي. قرآن او حدیث کې نصوص دي په دې خبره باندې دلالت کوي چې روجه لازم ده په مسلمانانو باندې، او دا رکن دی د اسلام. قرآن کې الله سوی په سوره بقره کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای ایمان والو په تاسو باندې روجه داسې فرض کړی شوې ده لکه څنګه چې په پخوانو باندې فرض کړی شوې وه. نو واضح دلیل دی، کتبه معنی چې فرض کړی شوې ده په تاسو باندې. د دې نه بله مسله واضح شو چې تېر شوو امتونو باندې هم روجه لازم وه، دا په هر امت کې دا خبره وه. فرق به بیان شي انشاءالله، یا کېدای شي نن یا سبا چې زمونږ او د هغوی په روجه کې څه فرق دی. او حدیثونه خو دې باب کې ډېر دي. مشهور حدیث هغه دی متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بني الاسلام على 5. اسلام بنا دی په 5 خبرو باندې، ارکان دي د اسلام، ستنې دي د اسلام. یو یې پکې ذکر کړې ده وصوم رمضان،
د رمضان د میاشتې روجې نیوه. دغه شان یو حدیث کې راځي، دا متفق علیه حدیث دی، یعنی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. طلحه بن عبید الله رضی الله عنه وی وان اعرابیا جاء الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو بانډچي راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته په بد حالو، دا ویښتې به بر و او دوړو والی و، چې څنګه راننوتو یا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علی من الصیام. یو تپوس په تپوسونو کې دا وکړو چې یا رسول الله ما خبر که د هغه روجو نه کومې چې الله په ما باندې لازم کړي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د رمضان میاشت دا الله په تا لازم کړي ده، الا ان تطوع شیئا، اوس که ته خپل طرف نه نفلي څه کوې نو هغه به ستا مرضي ده، خو فرض روجې هغه د رمضان د میاشتې. بیا نور د اسلام چې کوم شرایط دي وي هغې خبرې ولم ورکو. نه بانډچي څه وي، بانډچیان خو ډېر ساده خلک وي، وی والذي اکرمک، په هغه الله مې د قسم چې تا له عزتونه در کړي دي، لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض الله علی شیئا، نفلي پکې نه کومه او نه به د دې خبرو نه کمی کوم، دا کمې چې راته ته وي بس دقه شان به کومه. بیا لاړ ډایرکټ لاړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی افلح ان صدق، دا سړی کامیاب دی که د رښتیا ووایي، که د رښتیا ویلي. دې چې وایي چې کمی زیاتی پکې نه کوم، صرف دقه کوم دا کم چې ته وې، نو که په دې خبره دی ولاړ پاتې شو او په دې خپله خبره کې رښتینی وي، نو یو روایت کې داسې هم راځي دخل الجنه، دی جنت ته لاړ. نو دې حدیث نه واضحه شوه چې رمضان د میاشتې د روجې نیول په مسلمانانو باندې څه دي؟ فرض دي. بله فایده به ذکر کوو، دا ډېره خوندوره فایده ده. رمضان ته رمضان ولې وایي؟ رمضان ته رمضان ولې وایي؟ علماو د دې ډېرې وجې ذکر کړي دي چې څه پکې کمزوري وجې دي او څه داسې لږې مضبوطې ښکاري. یو وجه دا ذکر کړې ده او دا پکې د ټولو نه مضبوطه ښکاري، هغه دا چې د عربو دا عادت و چې میاشت له به هغه نوم یښودو یا زمانې له به هغه نوم یښودو چې کوم موسم به په هغې کې و، یعنی میاشت له به هغه نوم کېښودو چې په هغه ټیم کې به د موسم څه حالات و. دا هم د عربو عادت و. دا رمضان دا میاشت دا به اکثر په ګرمۍ کې راتله، شدت الحر چې دا ګرمي به تیزه شو که نه، الرمضا ورته ویلی کېږي چې دا نور سم تب کوي، سړی سم سیزي، نو د هغې د لاسه هغوی دې میاشت له نوم کېښودو رمضان. یعنی مختصر یو وجه دا شوه چې د ګرمۍ د لاسه دا نوم یښودی شوی دی، مختصر داسې شوه. دویمه وجه چا دا بیان کړې ده، وی لانه یرمد الذنوب، وی ځکه چې دا میاشت ګناهونه سیزي، ګناهونه ګرم شي وسوځي. په دې کې یو روایت هم شته چې هغه انتهایي کمزوری دی، بلکې بعضو علماو ته منګړت ویلی دی. په هغې کې دا دی چې انما سمي رمضان لانه یرمد الذنوب، رمضان ته رمضان په دې ویلی کېږي ځکه چې وایي دا ګناهونه سیزي. دا په دې منګړت روایت کې هم دا معنی راغلی ده. دغه شان چا دا وجه ذکر کړې ده، وایي څنګه چې په دې میاشت کې دا نور ډېر تیز او دا کاڼي ګرم کړي او د ځمکې ګرمه کړي، نو دغه شان د خلکو د ایمانونه ګرم شي په نصیحتونو اورېدو سره او د قرآن په تلاوتونو سره او په منځونو سره او په دعاګانو سره او په تراویحو سره، هغه ایمانونه هم ګرم شي. چا دا وجه ذکر کړې ده. چا دا وجه ذکر کړې ده چې د دې هېڅ معنی نشته، بس څنګه چې دا باقي میاشتې دا دغه شان نوم یښودی شوی دی. الله اعلم، خو په دې ټولو کې مضبوطه خبر هم دغه اولنۍ ښکاري. د عربو عادتو اکثر موسم ته به یې وکتو نوم به یې کېښودو میاشت له.
نو دې ته د رمضان د څه د لاسه وي څو وجې دي د ګرمۍ د لاسه ګناهونه سیزي ایمانونه پکې د خلکو ګرم شي په نصیحتونو سره او یا دا چې هېڅ وجې یې نشته بس رمضان یې ورته ویلی دی په دې ټولو کې د اولنی قول دی د دې نورو نه مضبوط ښکاري د دې نورو نه د اولنی قول دا مضبوط ښکاري بیا د هغې نه بعد اهمه مسله دا یاده ساتئ چې د رمضان د میاشتې د روجې اکدم الله نه دي فرض کړي ګوره په دې کې تدرج شوی دی تدرج څه ته وایي یعنې دا خبره په مراحلو تېره شوې اکدم الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې روجې نه دي لازم کړي لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی اکدم شراب نه دي حرام کړي بلکې په څو مرحلو باندې خبره تېره شوې ده نو دغه شان د رمضان دا خبره ده د روجو ده الله اکدم روجې نه دي لازم کړي او دا به موږ اخرنۍ مسله تقریبا ذکر کو په دې درس کې چې د رمضان د میاشت دا په څو مرحلو باندې د رمضان د فرض کېده دا په څو مرحلو باندې تېر شوي دي اولنۍ مرحله هغه دا ده د دې نه مخکې دا خبره ساتئ چې دا مرحلې ذکر کو موږ دا وایو چې د رمضان د میاشتې روجې نیوه فرض دي اجماعا په دې اجماع ده بیا په دویم کال کې دا لازم شوي دې باندې اجماع ده د هجرت په دویم کال کې په دې اجماع ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 روجې نیولي دي یعنې 9 رمضان یې روجې نیولي دي په دې باندې اجماع ده نو څو اجماعګانې شو 3 په مسلمانانو باندې دا روجه فرض ده په دې اجماع ده د هجرت په دویم کال باندې فرض شوي دي په دې باندې اجماع ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 رمضان روجې نیولي دي په دې باندې اجماع ده به دې کې چې کوم تدرج راغلی دی په یو ځای متوسط کې چې اکدم الله د رمضان د روجې نه دي لازم کړي بلکې دا خبره په څو مرحلو باندې تېره شوې ده اولنۍ مرحله هغه دا ده په اولنۍ مرحله کې صرف د عاشورا روجه لازم وه او بعض روایتونه داسې معلومیږي چې هره میاشت کې 3 ورځې روجې نیوه دا اولنۍ مرحله نورې روجې نه وي لازم روجه صرف کومه وه عاشورا او بعض روایتونه کې راځي دا 3 ورځې هره میاشت کې او په دې باندې ډېر دلایل دي لکه امام بخاري امام مسلم روایت راوړی د عبدالله ابن عباس نه د عایشې نه رضی الله عنهم عائشة رضي الله عنها چې کوم روایت ته پای کې هغه وایي چې کان یوم عاشورا یوما تصومه قریش فی الجاهلیه د جاهلیت په زمانه کې هم قریشو دا روژه نیوه کومه وه عاشورا قریشو هم نیوه وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا روژه نیوه فلما قدم المدینه صامه مدینې ته چې راغی بیا به هم دا روژه نیوه وامر بصيامه او مسلمانانو ته امر وکړي چې دا روژه به نیسئ یعنې څه ده لازم ده فرض ده حتى اذا فرض رمضان كان هو الفريضه بیا کله چې د رمضان د میاشتې روژې فرض شوې نو بیا صرف دقه فرض وي عاشورا هغه فرض کېده هغه منسوخ شو وترك يوم عاشورا د عاشورا هغه روژه پاتې شوه فمن شاء صامه ومن شاء ترکه بیا د چا خوښه ده که څوک یې نیسي او د چا خوښه ده که څوک یې نه نیسي عبدالله ابن عباس چې کوم روایت دی په هغې کې داسې دي وایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی وجد اليهود يصومون يوم عاشورا نو مدینه کې ولیدو چې یهودیانو به د عاشورا روژه نیوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو ما هذا اليوم الذي تصومونه كم ورزت تزوجي نسي أقول هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه يقول عظيم ورزت بدي ورز الله موسى عليه السلام ودغه قوم النجات ورکړي او فرعون ودغه قوم تبا کړي نو موسی عليه السلام ودار وجني ولدا د الله د شکر د کول لپاره به ځکه موږ نیسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فنحن احق بموسى منكم موږ ډیر حقدار یو ستاسو نه په موسی علیه السلام باندې یعنې موږ دغه ښه تابعدار یو
نو فصامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا روژه به خپل هم نیوه و امر بصیامه او مسلمانانو ته تاسو به هم نیسئ. امام ابو داود یو روایت راوړی د مشهور تابعی عبدالرحمن ابن ابي لیلا نه، په هغې کې هم هغه دغه مسلې ذکر کوي چې دا لمونځ او روژه دا په څه طریقه فرض شوي دي. نو هغه دا وایي چې صحابه کرامو موږ ته دا خبره کړې ده چې کله دوی مدینې ته رالو، صرف دغه حدیث نه دغه یو جمله وایو، زموږ پکې دغه مقصد دغه اوږد حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، صحابه کرامو یې دا وي امرهم بصیام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته امر وکړو چې تاسو به دا 3 ورځې روژې نیسئ، میاشت کې به 3 ورځې روژې نیسئ. بیا د هغې نه بعد د رمضان د میاشتې روژې لازم شوي دي. نو اولنۍ مرحله کومه شوه؟ د عاشورا روژه لازمه وه او میاشت کې 3 ورځې روژې. د دې روایت نه دا معلومیږي کوم چې امام ابو داود راوړی. دویمه مرحله اوس یاده کوي. د هغې نه بعد بیا دویمه مرحله داسې وه چې خلک د دې روژې سره عادت شي. الله سبحانه وتعالی دا وایي چې د رمضان په میاشت کې به روژې نیسئ، لا على سبیل الایجاب، خو لازم به نه په ټولو باندې چې لازم به نیسي، انما على سبیل التخییر، اختیارو. لکه رمضان میاشت کې به روژې نیسئ، خو لازم نه دی چې هر سړی به روژه نیسي، اختیار دی. یا روژه ونیسه او که روژه نه نیسي نو د روژې په بدله کې یو غریب له خوراک ورکړه. دا دویمه مرحله ده. دویمه مرحله د تخییر ده د رمضان د روژو په باره کې. که څوک غواړي د رمضان د میاشتې روژې دې ونیسي او که څوک یې نه نیسي نو څه دې وکړي؟ مسکین له دې خوراک ورکوي د یو روژې په بدله کې. سوره بقره کې هم دغه طرف ته اشاره ده، وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. او په چا چې دا روژه درنۍ او ګرانۍ ورته نو مسکین له دې فدیه ورکوي، خوراک ترې ورکوي. خو الله مخکې دا وایي دغه ایتونو کې چې وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، او که روژه م ونیوه نو دا ډېره غوره ده. صحیح دی چې رخصت پکې شتي، که څوک یې نه نیسي غریب له دې خوراک ورکړي، خو که ویې نیسئ نو دا څه ده؟ دا غوره ده. درېیمه مرحله، درېیمه مرحله بیا هغه ده چې د رمضان د میاشتې روژه دا لازم شو، اوس پکې اختیار نشته. د رمضان د میاشتې روژه څه شوه؟ لازم شوه، اختیار پکې نشتی، لازم به روژه نیسي. رخصت صرف چاته میلاو شو؟ مریض ته او مسافر ته. د دین علاوه چې کم دي مسلمانان چې په چا باندې روژه لازم ده هغوی به لازم روژې نیسي. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، دا آیت الله بیا راولېږو. تاسو کې چې څوک هم د روژې میاشت ویني نو روژه به لازم نیسي. دا هغه اولنۍ مسله څه شوه؟ منسوخ شوه، لازم به روژه نیسي. دا څومره مرحله شوه؟ درېیم. الله پکې دا استثناء کړو ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، که څوک په سفري څوک بیماري نو دې دې بیا دا شمار په نورو ورځو کې پوره کړي. دا د پرم داسې نه دي ویلي چې بالکل دې پرېږدي، دا شمار دې پوره کړي په نورو ورځو کې، الا بعض حالات انشاءالله هغه به تاسو په حدیثونو کې واورئ، درسونه چې کوم زموږ را روان دي په هغې کې به تاسو واورئ چې بعض خلک هغه دي چې هغوی بالکل روژه نشي نیوی د ډېر عمر د لاسه، یا د داسې بیمارۍ د لاسه چې یعنې ډاکټري اصولو کې ورته شفا نه میلاوي او روژه د هغه دپاره نقصاني ده، نو دغه خلک به فدیه ورکولی شي. نو دغه آیت به د هغوی دپاره شو وعلى الذین یطیقونه فدیه. او چاته چې دا روژه ګرانې د عمر د ډېروالي د لاسه یا د داسې بیمارۍ د لاسه چې د هغې د ښه کېدو امکان نشتي او روژه دله نقصان ورکوي، دا قسمه خلک به فدیه ورکوي. دا څومره مرحله شوه؟ درېیمه. څلورمه مرحله پکې یاده کوي. اکثر علما دې طرف ته توجه نه وي، خو دا څلورمه مرحله بعضو علماو ذکر کړې ده. هغه دا په دې درېیمه مرحله کې چې کله دا روژه لازم شوه په دې درېیمه کې په ټولو باندې، نو په څه طریقې سره لازم وه؟ د سحر نه د ماښامه پورې به ځان د هر هغه څه نه بند ساتي چې هغه په روژتي باندې بند دي.
د هغې نه به ځان بند ساتي. بیا پکې دا مسله وه په هغه وخت کې په اوله کې چې څوک اوده شو د نور ډوبېدو نه بعد یو سړی اوده شو، هر ټیم چې اوده شو، به دی چې اوده شو نو په ده باندې خوراک او څښاک او کوروالی او هر څه په ده باندې حرام شو. د دغه وخت نه به اوس دی د سبا ماښامه پورې به یې روژه وي. که څوک به ویښ وو نو که هغه خوراک کوي که څښاک کوي که کوروالی کوي که هر څه کوي کولی شي، خو که څوک اوده شو نو دی به سبا د ماښامه پورې به روژه پوره کوي. په اوله کې داسې وه چې کله د روژه فرض شو. په دې څلورمه مرحله کې دغه خبره منسوخ شوه، بس بیا دغه طریقه پاتې شوه چې د سهار د راختو نه د نور د ډوبېدو پورې به ځان د هغه څه نه منع ساتي چې شریعت یې ته منع کړی، او چې کله نور ډوب شو نو د هغې نه بعد که ته بیا اوده کېږي او که نه اوده کېږي، خو ستا دپاره خوراک څښاک ستا دپاره کوروالی د هر څه شو دا حلال شو. او ځکه دا فایده یاده کوي چې د اهل کتابو او زموږ په روژه کې هم دقه فرق دی. د هغوی روجې اوس هم داسې دي، د هغوی روجې اوس هم داسې دي، او زموږ دپاره پکې الله دا اسانتیا پیدا کړه اوس چې هغوی روجې نیسي اوس هم داسې نیسي. خو دغه مسله زموږ په شریعت په اوله کې وه بیا منسوخ شو. الله زموږ دپاره اسانتیا پیدا کړه او لوی رحم یې وکړو. او همدا فرق دی زموږ او د هغوی په روژه کې، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عمرو بن العاص: فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلة السحر. زموږ او د اهل کتابو د روژې په منځ کې فرق څه دی؟ هغه د پېشمني د خوراک دی چې موږ به پېشمنی کوو، که څوک اوده شوی دی او که څوک نه دی اوده شوی. او دې کې مشهوره چې کومه واقعه بیانېږي دوی دي. یو د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپلې بیبي سره کوروالی کړی و، او بیا د هغه دپاره دا مسله ګرانه شوه، ځکه چې هلته هغه زنانه ورته دا ووایي چې زه خو اوده شوې یم، او چې اوده شوي بیا خو په تا باندې کوروالی او د هر څه په تا باندې حرام شو. نو الله وی دا اسانتیا نازله کړه. دویمه وجه په صحیح بخاري کې یو روایت دی برا رضی الله عنه، هغه وایي چې کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وی په اوله کې دا طریقه وه چې څوک به د روژه ماتې نه مخکې اوده شو، یعنې خوراک به راوړی شو، یو کس به اوده شو، نو بس دی به اوس نه د دې شپې ډوډۍ خوري او نه به د دې ورځې خوري تر دې چې بیا دا نور ډوب شي په دې بله ورځ کې. وان قیس ابن صرمه الانصاري رضی الله عنه، قیس ابن صرمه په انصارو کې یو صحابي و، وایي د ده روژه وه. کله چې د روژه ماتې ټیم شو دی راغی خپلې ښځې نه وی عندك طعام څه خوراک شته که نه چې روژه ماته کوي؟ وایي چې اوس خو نشتي، ولكن انطلقوا فاطلب لك، خو زه ځم تاله څه خوراک ګورم لږ صبر وکړه. وکان یومه یعمل، او په دغه ورځ هغه د سهار نه ډېر سخت کار کړی و، پټي ته تللی و، ځمکې ته تللی و، غریب سم ستړی شوی و، وږی شوی و، تږی شوی و. فغلبته عینا، نو خوب پرې زورور شو چې ښځې راله ویې کتو سړی اوده دی، وایي خیبة لک، افسوس یې پرې وکړو چې دومره ستړی او دومره تږی شوي دومره وږی شوي ورته لاړې اوده شو. نو هلته خو په ده باندې اوس خوراک څښاک څه شو؟ بند شو، حرام شو، هر څه پرې حرام شو. بله ورځ بیا دې کار ته لاړ دقه شان. فلما انتصف النهار غشي علیه، کله چې بیا د ورځ نیمې ته ورسېده نو قیس رضی الله عنه بېهوشه شو. فذکر ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ذکر کړی شوه. نو الله دا آیتونه نازل کړو: احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، او دا إلى آخر الآية. مکه پکې الله دا ویلي: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالی اجازت ورکړې
چې تاسو د روجې د ماتېدو نه واله د سحر راختو پورې، یعنې نور ډوبېدو نه د سحر د راختو پورې که تاسو کوروالی کوئ د هغې اجازت دی، که تاسو خوراک کوئ د هغې هم اجازت دی، که تاسو څښاک کوئ د هغې هم اجازت دی، که څوک اوده کېږي او که څوک نه اوده کېږي. دا څومره مرحله شوه؟ څلورمه مرحله شوه. او د دې مرحلې تذکره په دغه روایت کې هم شوې ده، کوم روایت چې مالک صاحب مخکې ذکر کو چې امام ابو داود رحمه الله راوړی دی د ابن ابي لیلا نه.